السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو هم څنګه کولی شئ د یو چا فیسبوک آی ډي ور ختمه کړئ. هو ملګرو، دا ویډیو به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ، دا به تاسو په سمه لار استعمالوئ. ملګرو که چیرې څوک تا په نامه باندې فیسبوک آی ډي استعمالوي، ستا خپل تصویرانو فیسبوک ته اپلوډوي، ته خبر هم نه یې او دی خلکو ته غلط میسیجان لیږي، نو ملګرو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ، ځکه په دې ویډیو کې به زه تاسو هم څنګه کولی شئ په څو دقیقو کې د یو چا فیسبوک آی ډي څنګه ور ختمه کړئ. نو ملګرو دا رقم نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لازمي لایک کړئ، ځکه هره ورځ موږ دغه رقم ښایسته ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تاسو به راسئ خپل فیسبوک اکاونټ په خلاص کړئ. که مو هر ځای خلاصوئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو تاسو به د هغه کس آی ډي راواړوئ، د هغه کس فیسبوک آی ډي به راواړوئ د چا آی ډي تاسو ختمول غواړئ. نو دلته د بلال احمد په نامه یو آی ډي ده، دا د ما د ملګري آی ډي ده، نو زه غواړم دا ور ختمه کړمه. نو تاسو به راسئ لاندې اخر ته رالاست، دلته به د یو اپشن د ریپورټ په نامه باندې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، په ریپورټ باندې. نو دوستانو کله تاسو په ریپورټ کلیک وکړئ دلته به تاسو سره درې اپشنان راسي. دلته د مابینځ والا اپشن به تاسو وي ریپورټ دیس پروفایل، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ او دلته به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو کله تاسو په کنټینیو کلیک وکړئ دلته به له تاسو سره ډیر اپشنان راسي. نو ملګرو دلته موږ سره اپشن لیکلی دی دیس از ا فیک اکاونټ، په دې باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ او دلته به بیا کنټینیو ووهئ. نو کله تاسو کنټینیو ووهئ نو دلته بیا تاسو سره ډیر اپشنان راځي. دلته لیکلی دی سبمیټ ټو فیسبوک فار ریویو، بلاک، انفالو اور انفرینډ. نو دوستانو اول اپشن لیکلی دی سبمیټ ټو فیسبوک فار ریویو، په دې باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ او دلته به سبمیټ ووهئ. یو دا کار سو، یو به بیا شاته راسي، یو بل کار هم وکړئ. نو شاته سره رالاست بیا به تاسو په ریپورټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په ریپورټ کلیک وکړئ دا به بیا تاسو په ریپورټ دیس پروفایل په دې باندې صحیح نشان ولګوئ. نو دوستان کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ له تاسو سره بیا دا رقم ډېر اپشنان خلاص شي. نو دا ور تاسو په دا اخري اپشن باندې کلیک وکړئ، دی آر یوزینګ ډیفرنٹ نیم دین دی یوز ان ایوری ډے لاب، په دې باندې تاسو صحیح نشان ولګوئ او دلته بیا کنټینیو ووهئ. نو کله چې تاسو کنټینیو ووهئ دوستانو بیا له تاسو سره مختلف اپشنان راسي. دلته لیکلی دی دیس پروفایل ډز ناټ ریپرزینټ ا ریل پرسن، په دې باندې په اول باندې تاسو نشان ولګوئ او دلته بیا کنټینیو ووهئ. نو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته بیا لیکلی سبمیټ ټو فیسبوک فار ریویو، په دې باندې کلیک وکړئ او دلته په سبمیټ باندې کلیک ووهئ. نو دا دواړه طریقې به تاسو لازمي استعمالوئ. بیا تاسو کولی شئ چې د هغه سړي آی ډي په څو دقیقو کې ور ختمه کړئ. نو کله تاسو په سبمیټ کلیک ووهئ نو دوستانو په 4 غنټې کې به دننه دغه سړي آی ډي ختمه سي. نو دوستانو زه بیا هم درته وایم دا طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ او دا به تاسو په سمه لار استعمالوئ. نو دوستانو دا رقم نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. دا ویډیو که چیرې تاسو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او هر ویډیو که تاسو ته ضرورت وي، کوم ویډیو تاسو غواړئ نو ماته صرف په کومنټ کې ووایاست، زه به تاسو ته هغه انشاءالله ډېر زر هغه ویډیو جوړه کړم. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. نو فی الحال د خدای په امان.